سلامونه سره مو شپه مو کې د مهال مهم او تازه خبر ده. هندي او پاکستاني پوځیانو د دوهمې شپې په مخه ډزې تبادله کړي. د هند پوځ نن خبر ورکړ چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې 13 شپه له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړي دي. دا د هم پر پسې شپه چې د دواړو خواو پوځیان په دې سیمه کې نښتې کوي. د فرانس پریس اژانس د هندي پوځیانو په وینا څرګندوي چې پاکستاني پوځیانو د سپکو وسلو ډزې وکړې او هند پوځیانو هم په سپکو وسلو ځواب ورکړ. د دې ډزو له امله د مرګ ژوبلې خبر نه ده ورکړل شوی. نوې ډیلي اسلام آباد تورنوي چې د هغوی ترهګرو ملاتړ کوي چې له کرښې د هند لور ته اوړي. د سهشنبې په ورځ د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو 26 ګرځندویان ووژل. پاکستان په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. بل لور ته هندي ځواکونه د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونه او ځنګلونه پلټي او هڅې کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. که څه هم هند د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې 40 تنه تورن کړل. د هغوی له ډلو یې د 3 رسم شوي څېرې د رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا 2 تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لښکر طیبه ډلې غړي دي. د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وړه مشپه هم په کشمیر کې د کنټرول لاین په اوږدو کې ډزې تبادله شوې. د هغو نښتو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. هند پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 25,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. ملګرو ملتونو پر دغه دواړو اټومي قوتونو غږ کړی دی چې تر وسه له زغمه کار واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون دا لانجه جدي ونه بلله او ویل چې دا ستونزه به په یوه نه یوه ډول هواره شي.